بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الطریقة العصریه اووم نمبر درس دی. په نن درس کې به موږ الدرس الثاني د دې مشکل الفاظ هم ویلو، الفاظ او معنی هم لیکلي وي، او الدرس الثاني کې به انشاءالله موږ نن د هذه باره کې پوره بحث کوو. هذه دا د مؤنث لپاره راځي. دې نه مخکې درس کې موږ ویلو هذا دا د مذکر لپاره راځي. لکه موږ ویلو یاره هذا استاذن، دا استاذ دے، هذا استاذن. هذا ولدن، دا الگ دے. هذا هذا بابن، دا دروازه ده. هذا کتابن، دا کتاب دے. نو ګورئ دا هذا مونږه د مذکر اسم د پاره لګول. نن به انشاءالله مونږ هذه باره کې بحث کوو. هذه چې دی دا هم اسم اشاره ده، دا هذا هم اسم اشاره ده. دا هذا چې دی دا د مذکر د پاره راځي، او هذه دا د مؤنث د پاره راځي. هذه دا د مؤنث اسم د پاره راځي، مؤنث. اوس په موږ پیژنو څنګه چې مؤنث اسم کم یو وي او مذکر اسم کم یو وي. نو چې د کم اسم په اخره کې دا ګول تا وي کنه، دغه اسم به مؤنث وي. ګورئ ساعتن اخره کې دا ګول تا ده، او کراستن اخره کې ګول تا ده، زهرتن اخره کې ګول تا ده. نو چې د کم اسم په اخره کې ګول تا وي، دغه په شروع کې به موږ هذه لګو. او چې د کم اسم په اخره کې ګول تا نه وي، وګورئ دا استاذن د په اخره کې ګول تا نشته، نو د سره به موږ هذا لګو. دا ولد ته وګوره، ولدن، نو دا د سره به موږ هذا لګو، ځکه چې دا مذکر اسمونه دي. چې د کم اسم په اخره کې ګول تا وي هغه مؤنث اسمونه وي، چې د کم اسم په اخره کې ګول تا نه وي هغه مذکر اسمونه وي. نو دا اسم چې دی دا کراستن، دا مؤنث اسم دی. دا اسم چې دی دا مؤنث دی. دا ساعتن غړی ته وایي، او دا ساعتن لفظ چې دی دا مؤنث دی. نو چې کم لفظ مؤنث وي داغه لپاره به مونږه اسم اشاره هذه لګو. چې کوم لفظ مذکر وي نو د هغه لپاره به مونږ هذا اسم اشاره لګو. نو دا دوه فرقونه زده کړئ. نو مونږ له اوس راکړي هذه، د هذه مانم دا او د هذا مانم دا. دا وګورئ د هذه معنا ده په پښتو کې مونږ وایو دا، او په اردو کې وایي یې. او دا هذا چې ده د مانم دا عمدق الفاظ دي، صرف لفظ بدلیږي را بدلیږي، نور معنا یو شانت ده. او په اردو کې ورته یې وایي. د هذا مانم ده، د هذه مانم ده. او دا هذه چې کومه معنا ده دا د موږ د مؤنث لپاره استعمالو، او هذا دا لفظ چې دا موږ د مذکر لپاره استعمالو. نو اوس په دلته کې موږ وایو هذه دا ساعتن غړی ده. هذه ساعتن دا یو غړی ده. ساعتن معنا ده یو غړی. ګورئ دا ساعتن معنا ده یو غړی، ساعتان معنا ده دوه غړی، او ساعات معنا ده ډېری غړی. نو دا ساعتن دا د کې ګولتا ده په اخره کې. نو موږ وایو هذه ساعتن دا یو غړی ده. نو دا هذه دا اسم اشاره ده، د دې معنا ده دا. او دا ساعتن دا غړی ده. هذه ساعتن دا غړی ده. ٹھیک شو؟ خود کله کله دا عرب نه دی، عرب چې کله یو اسم په اخره کې تنوین وي او ګول تا وي، نو ګول تا نه ها ساکنه جوړه کی، باغه وقف وکي. نو هغه وای هذه ساعه. هذه معنی ده کراسه کاپی ته وای، دا لیکل ولا کاپی چې را رجستر وغیرہ دغه ته کراسه وای، کراسه. نو هذه کراستن دا کاپی ده. نو عرب کله کله دا ګول تا چې دا په دې وقف کوي، نو دا ها ساکنه وای. هذه کراسه دا کاپی ده. هذه معنی ده دا. زهرتن معنی ده گل ده، گل. هذه زهرتن دا یو گل ده. هذه زهرتن دا یو گل ده. هذه زهرتن دا یو گل ده. اوس دا زهرتن باندې چې کله عرب وقف کوي نو هغه وایي هذه زهره. هذه زهره دا یو گل ده. اوس وایي جی مونږ یې راکړي دي ما هذه په هغه مذکر کې به وي ما هذا د بیجان سیز د پاره چې سا نه اخلي. دا اوس ګورئ دا مذکر دی، دا قلم. نو زه ما هذا دا څه دي؟ نو مالا به مخکې جواب راکړي هذا قلم، دا قلم دی ځکه دا مذکر دی، نو د لپاره به وایي هذا قلم. او د دې لپاره به سوال هم دا کوي ما هذا،
ما هذا دا سدي ما هذا دا سدي هذا قلم دا قلم دی ما هذا دا سدي هذا قلم دا قلم دی مذکر دی دا قلم نو ځکه د لپاره موږ وایو ما هذا دا ما هذا سره سوال کو او جواب موږ ورکو هذا قلم اوس موږ راکړي ما هذه دا سدي دا سدي ما هذه معنا سره دا سدي خو ګورئ دا ما هذه چې کله د مؤنث لفظ باره کې تپوس کې چې یاره دا مؤنث یو څیز دی دا بورډ اوس مؤنث دی مؤنث د ده په اخره کې ګول تا راځي تاسو وایئ یاره موږ به مذکر او مؤنث څنګه پېژنو چې د کوم اسم په اخره کې ګول تا وي نو هغه به مؤنث وي دا آسان پہچانې دی دا آسان پېژندګلوی ده او چې د کوم اسم په اخره کې ګول تا نه وي که نه دلته وګوره استاذ ولد باب کتاب قلم نو دا مذکر اسمونه دي نو دوی دپاره به مونږ هذا استعمالو او سوال به مونږ ما هذا سره کوو او چې د کوم اسم په اخره کې ګول تا وي نو د هغه دپاره به مونږ هذه لفظ استعمالو او سوال چې د هغه به هغه مؤنث څیز باره کې کوو نو مونږ به بیا ما هذا نه وایو ما هذه به وایو نو اوس مونږ نه تپوس کوي ما هذه دا څه دي هذه ساعه دا ګړۍ ده ما هذه دا سوال دی وایي دا څه دي نو هذه ساعتون دا ګړۍ ده هذه ساعه دا ګړۍ ده بیا سوال کوي ما هذه دا څه دي د مؤنث څیز باره کې تپوس کوي ما هذه دا څه دي نو بیا جواب ورکوي وایي هذه کراسه کراستون هذه کراستون هذه کراسه هذه کراسه دا کاپي ده ما هذه دا مؤنث څیز څه شی دی دا مؤنث څیز څه دی نو هذه زهره دا زهرتون هذه زهرتون دا ګل دی ګل دا ګل دی هذه زهره دا ګل دی ما هذه دا مؤنث څه شی دی نو هذه مسطرتون دا پیمانه دا پیمانه فوټ ورته وایي فوټ پیمانه داسې چې کېږي او بیا داسې سیده ورسره کرښه وښي نو هغې ته مسطره وایي مسطرتون نو هذه مسطرتون دا پیمانه ده ما هذه دا څه دي نو هذه محفظتون دې سره ما هذه نه دی لیکلی تاسو ورسره ولیکئ هذه محفظتون محفظه بستی ته وایي محفظتون هذه محفظة دا بسته ده هذه محفظة دا بسته ده هذه محفظة دا بسته ده بیا سوال کوي وایي ما هذه دا څه دي وایي هذه غرفه غرفه چې دی دا د کمرې ته وایي غرفتون نو بیا دا غرفتون وګورئ مؤنث ده نو ځکه ورله هذه اسم اشاره هم د مؤنث راوړې ده او سوال هم ورسره د مؤنث باره کې کړی دی ما هذه دا مؤنث څه شی دی یا وایي ما هذه دا څه دي هذه غرفة دا کمره ده هذه غرفة دا کمره ده هذه غرفة دا کمره ده بیا سوال کوي وایي ما هذه دا څه دي وایي هذه سبورة دا بورډ دی بورډ دا دیتا اردو کې تحتاسیه وایي او موږ ورته پښتو کې بورډ وایو لیکلو والا دا بورډ چې دی نو دې ته سبورتون وایي وایي هذه سبورة ما هذه سبورة ما هذه دا څه دي هذه سبوره دا بورډ دی هذه سبوره دا بورډ دی نو ګورئ د مؤنث دپاره خو چې بیجان وي ګورئ سا والا نه وي وګورئ دا ګړۍ نه ده دا هم سا نه دي کاپي هم سا نه دي ګل هم سا نه دي پیمانه هم سا نه اخلي بسته هم سا نه دي کمره هم سا نه اخلي او سبوره سا نه اخلي نو چې کوم څیز سا نه اخلي او مؤنث وي نو د هغه دپاره چې کله سوال کوو نو موږ به وایو ما هذه او نو موږ بیا جواب ورکړو هذه ساعه دا ګړۍ ده او چې کم یو څیز وي هغه مذکر وي مذکر خو بیجان وي ګورې سا والا نه وي اوس انسان دی دا سا اخلي ځناور سا اخلي خو دا کتاب قلم دا شیزونه خو سا نه اخلي نو اوس د دې باره کې چې موږ تپوس کوو نو بیا موږ وایو ما هذا دا څه دي هذا قلم هذا کتاب هذا باب ٹھیک شو اوس دا ولد او استاد نه دی د دې باره کې به موږ هاذا سره سوال نه کوو د دې باره کې به موږ مخکې ویلې دی موږ به بیا وایو من هذا دا څوک دی نو موږ به بیا وایو هذا استاد هذا ولد نو چې جاندار وي د هغه باره کې تپوس کې سوال کې نو هغه باره کې به من هذا سره سوال کې من هذا او چې بیجان څیز وي نو د هغه په باره کې به چې مذکر وي نو ما هذا او که مؤنث وي نو ما هذه نو دا زمونږ د نن ورځې درس و د طریقة العصري اووم نمبر درس الدرس الثاني کې د مؤنث
او د بیجان سیزونو د پاره مونږ هذه او ما هذه دا الفاظ استعمال کړه او دا غیر لپاره چې کوم مؤنث الفاظ هغه استعمال کړه او لږ ډیرم دا زوړ سبق دا تکرار وکړو نو ان شاء الله چې کله مونږه داسې ورسره د زوړ سبق لږ لږ تکرار کوو او دا نوې سبق ورسره په دې طریقه وایو نو ان شاء الله خپل عربي به مزه شي چې عربي زده شي قرآن او حدیث ټول براته بیا اساني راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام